پاکستان او افغان طالبانو اړیکې له پټ ملاتړه تر بربنډې ترافګنۍ د اسلامي امارت او پاکستان سرې کرښې او ګوت څنډنې. اندېښنه مه کوئ، هر څه به سم وي. دا د طالبانو له بیا وخته رسېدو څخه د پاسه 2 اونۍ وروسته ارګ ته ورڅېرمه په سرینا هوټل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال فیض حمید خبره وه. هغه مهال د ښاغلي حمید اخیستل شوې ویډیو چې د چایو پیاله یې په لاس کې وه او ظاهراً یې په ډېره ډاډمنتیا د راتلونکي په اړه دا څرګندونې کولې د طالبانو او پاکستان د نږدېوالي جوته نښه وبلل شوه. خو اوس د پاسه 3 کاله وروسته متحده عربي اماراتو کې د پاکستان د غلیم هیواد هند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر وکرم مصري سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د کمساري ناستې انځور په پاکستاني کړیو کې غوغا جوړه کړه. امریکا کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی پر خپلې ایکس پاڼې د ښاغلو متقي او مصري د ګډ انځور په خپرولو پاکستاني چارواکو ته په کنایه ولیکل. د پاکستان هغه پلان جوړونکي باید له دې سبق واخلي چې کلونه یې باور کوه د طالبانو په واکمنۍ کې به پاکستان له افغانستانه د هند پر ایستلو وتوانېږي. د اتفاقاتو داسې بریښي چې د ISI د پخواني مشر فیض حمید د باورونو خلاف اوس هر څه سم نه دي او د طالبانو د حکومت او پاکستان په اړیکو کې ډراماتیک بدلون ښکاري. خو څه وشول؟ هغه هیواد چې یو مهال په سیمه کې طالبانو سره ډېر نږدې بلل کېده او د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د سعودي او عربي اماراتو ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و، څنګه یې په سخت مخالف بدل شو. اوس د حالاتو د بیرته شاته ګرځولو شونتیا څومره ده؟ د طالبانو پاکستان سرې کرښې او ګوت څنډنې ابدالیانو، غزنویانو او بابریانو ډک دی. دواړو غاړو یو بل ته سرې کرښې ټاکلې وې. د طالبانو حکومت ویل ملي حاکمیت یې سره کرښه ده او پاکستان بیا د پاکستاني طالبانو یا TTP نه مخنیوی خپله سره کرښه بلله. پاکستان تر اوسه د طالبانو په واکمنۍ کې پر افغانستان 3 مخامخ هوایي بریدونه کړي او د دواړو غاړو ځواکونو لږ تر لږه 14 ځله د ډیورنډ کرښې په اوږدو سره نښتو کې ښکېل شوي. د طالبانو حکومت بیا په ډاګه کړي چې د افغانستان پر حریم برید به پاکستان ته بدې پایلې ولري. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي ان وویل هیواد یې له ابدالیانو، غزنویانو او بابریانو ډک دی. اشاره یې د پاکستان پر توغندیو ایښودل شویو نومونو ته وه چې له تاریخي پلوه له افغانستان سره تړلې دي. خو پاکستان افغانستان کې دننه د TTP پر پټنځایونو د بریدونو د دوام ګواښ کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف څه موده وړاندې BBC سره خبرو کې ویلي وو موږ یې له کیک او کلچو سره هرکلی نه کوو، که پر موږ برید وشي ځواب به په برید ورکوو. له هند سره د طالبانو نږدې کېدل ښایي بله سره کرښه وي، ځکه پاکستان د دغه هیواد له جوړېدو راهیسې له هند سره د افغانستان د رژیمونو له نږدېوالي اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت استدلال دا دی چې د هیوادونو له خپلمنځیو سیالیو سره کار نه لري. خو د پکتیکا پر برمل د پاکستان وروستي برید مخالفتونه نوي هسک ته ورسول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 50 ملکي کسان وژلي. خو پاکستان ادعا کوي چې د TTP غړي یې په نښه کړي دي.